له افغانستان او افغانانو سره د جرمني د سترې مرستې اعلان. آلمان له افغانانو سره په کومه برخه کې مرسته کړې؟ بلخوا ټولو دولتي ادارو او خلکو ته د افغان واکمنۍ تازه مهم او جدي خبرداری. تاسو هم د افغان واکمنۍ د تازه سپارښتنې په اړه خپل دریځ په کامنټ کې ولیکئ. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. دولتي ادارو ته د افغان واکمنۍ د لارښوونې خبر لرو، خو پیل د جرمني پر مرسته کوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې آلمان د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 2 میلیونه یورو مرسته کړې ده. اوچا د دې مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې د آلمان ملاتړ هغو خلکو ته هیلې بیرته راژوندۍ کوي چې ژوند د طبیعي پیښو او ناروغیو له امله ګډوډ شوی دی. د اوسنۍ افغان واکمنۍ د قانونو او صنایعو خونه وایي که دولتي ادارو او دولتي قراردادونو کې له کورنیو تولیداتو ګټه واخیستل شي، د هیواد صنعت به پیاوړی او کورني تولیدات به وده وکړي. په ورته وخت کې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ ټولنه له ټولو دولتي ادارو او خلکو غواړي چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي او خپلې ټولې اړتیاوې په هیواد کې له شته تولیداتو پوره کړي. همدارز افغان تولیدونکي بیا ډاډ ورکوي چې تولیدات یې په نړیوالو معیارونو برابر دي او ترې ګټه اخیستل به یې تولیدات پیاوړي او د وارداتو مخه به ونیول شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان اوس مهال په 1500 سکتورونو کې تولیدات لري چې په 113 برخو کې پر ځان بسیا دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.